نننې زمونږ سبق سورة النساء پنځمه سپاره 144 نمبر آیات خوانواله 149 نمبر آیات پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے مؤمنانو لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين منیسی کافران دوستان بغیر د مؤمنانو نا. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا آیا اراده کوي تاسو دا چې وګرځوي تاسو الله لرا پخپل ځانونو دلیل ښکارا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یقینا منافقان با پلاندی طبقه د اور کی وی. ولن تجد لهم نصيرا او هیڅ کله به اونمومي تدی لرا امدادي الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله مگر هغه کسان چې توبه ویستا او درستی کو عمل خپل او منګولی او لګولی په کتاب د الله واخلصوا دینهم لله او خالص کړه بلن خپل الله تا. فأولئك مع المؤمنين نو دغه کسان د مؤمنانو سره دي. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما او زرد چې وربکی الله مؤمنانو ته اجر لوی. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم سکی الله پعذاب در کول تاسو تا کتاسو شکر اباسی او ایمان راوڑی. وكان الله شاكرا عليما او دي الله قبل انکه د اعمال فوها. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم نخوخی الله پتی زبان دی کلمه د شرک مگر پاغ چاچی زور اکڑے شو. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا او دی الله اوریدن کے پوها. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء کخکار کوي تاسو کلمه د توحید
یا زړه کې پټوي تاسو دی لره یا مخ اړوي تاسو د کلمې د شرک نه فإن الله كان عفوا قديرا پس یقیناً اللہ دے معافی کون کے قدرت والا